حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د مبارک وای خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، لس کاله مې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت وکاو. څه بختور صحابي دی، د پیغمبر خدمت دا چاته ملاویږي. موږ چې نفس هغه خاورې ته ولاړ شو مدینې منورې ته زړونه م خوشحال وي، والله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن م ولیده. په هغه غرونو باندې مینه ماته و چې په کومو غرونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې لګېدلې دي، په کوم ځای باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم ایښی دی هغه ځایونو نه موږ خوند اخلو. عجیب کیفیت لري، عجیب خوند پکې موجود دی. هر ځای کې تیږې او ډبرې شته، خو د مدینې منورې ځمکه، د مدینې منورې تیږې او ډبرې دا بیل کیفیت لري، بیل خوند الله په دې کې اچولی. امام مالک رحمه الله به په سورلی باندې م نه سورېده، دا بیادبي ده. هغه ځمکه باندې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم قدمونه ایښي دي، زه څنګه په سورلی باندې سور په دې کې وګرځېږم؟ دا زما دپاره بیادبي ده. د روضې مبارکې خواته به ناست و، د احادیثو درس به یې شاګردانو ته وی، لرې لرې ځایونو نه به خلک ورته راتلل او د احادیثو درس به یې ترې وی. یو بیل خوند په هغه علاقه کې موجود دی، نو په دې شخصیت کې به څومره لذت موجود و. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي ما لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو، لس کاله. الله اکبر، ډېر بختور صحابي دی. د مبارک په اخر عمر کې وایي د قیامت په ورځ باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زه غږ کوم، یا رسول الله هذا خویدمک انس بن مالک، دا ستا هغه کوچنی خادم دی انس ابن مالک چې ستا لس کاله خدمت یې کوو یا رسول الله، نو ته اوس سفارش وکوه چې الله یې د اور د جهنم نه آزاد کړي. دی مبارک وایي ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت وکاو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې د بهترینو اخلاقو څښتن مې پیدا کړ. د ده غوندې ښکلي اخلاق دي هیڅ چا هم نه و. ډېر خلک مې لیدلي، خو تر ټولو بهترین شخصیت په اخلاقو کې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم و، او تر ټولو ښکلی بدن ښکلي قواره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. عامې دا ظاهر ښکلی و، ښکلې چهره، ښکلی مخ، ښکلي ویښتان، ښکلي سترګې، ښکلي خبرې، او هم د دې شخصیت اخلاق تر ټولو ښایسته و. دی مبارک د ده د اخلاقو یو څو نمونې ذکر کوي. په دې لسو کالونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا نه دي ویلي ما قال لشیء صنعته لم صنعته، ما به چې یو کار تر سره کړی و نو د خدای پیغمبر ما ته دا ولې لفظ هم نه دی ویلی چې ولې دې دا کړي دي. طبعا په لسو کالونو کې خو له سړي نه کار هم خرابېږي، یو داسې کردار له سړي نه صادریږي چې مناسب نه وي. خو د مبارک په دې لسو کالونو کې ماته نه دي ویلي لما صنعته، دغه کار دې ولې کړی، ولا لشیء ترکته لما ترکته، او نه دې داسې یو کار متعلق ماته ویلي دي چې ما به پرې ایښی و، ده به راته ویلي و چېرته چې یو کار تر سره که، ما به نه و کړی چې ولې دې نه دی کړی، ولې دې دا پرې ایښی. په دې لسو کالونو کې دا ولې دا خو په ښکنلو کې راځي. موږ څومره ډېر وایو، څومره ډېر له دې سره مخامخ یو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لسو کالونو کې دا ماته نه دي ویلي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلي اخلاق. په یو بل روایت کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کار پسې ولېږلم، زه ماشوم وم، لاره کې ماشومانو لوبې کولې، نو هغه لوبو ته ودرېدم. په دې مابین کې ډېر وخت ووت،
د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره له ما نه ویره شوه چې ګورم نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی او په دې غوږ باندې داسې سولولم د غوږونه یې راته سولول او راته وی یا انیس نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کله کله له نازه نبي انس ابن مالک ته وی انیس انس ګن کیا لکه موږ تاسو پښتو کې وایو هغه کار دې څنګه که ما چې ولیدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم مو ورته ویم یا رسول الله سم بس کوم یې ځم ورپسې کنل وهل ټکول دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماته نه دي کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې روایت کې دا وایي ما د ده لاسونه مس کول ما د ده لاسونه په ستړي مشي کې لیدل خو ما دې په الله باندې قسم می ما مسست خزا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلی الله علیه وسلم که څومره پاسته ورېښم دې م راخیستې وای په الله قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاسونو نه نرم نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه به ورباندې پاسته وو داسې ښکلي لاسونه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي وو که څومره پاسته ورېښم ته په لاس کې وهلي وي دا ورېښم ډېر پاسته وي دا مالو چې هم د هغې په نسبت باندې کلک دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه به بیا هم ترنه پاسته وو ولا شممت مسكا ولا عطرا اطيب من عرق رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه مشک بوی کړي دي او نه نور کوم عطر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولو نه ښکلی بوی ولري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله دومره خوشبوداره وه د عامو انسانانو خولي داسې نه دي عامو خلکو ته دا کمال الله نه دی نصیب کړی د عامو خلکو خوله بدبویي کوي په طبي لحاظ باندې هم کیدای شي بې خونده وي میکروبونه پکې موجود وي خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدن خوله دا د دی یوه معجزه ما هر پیغمبر مختلفې معجزې درلودې د ده د بدن خوله حلیمه بیبي وایي کومې بیبي چې ده ته تای ورکړی ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدن خوله راواخیسته او بیا به مې په ډوګلي کې واچوله او دا به مې بیا له ځینو عطرونو سره ګډوله د دې عطر غوندې خوشبویي به په ټولو عربو کې بیا نه موندل کېده دا به دومره ښکلي عطر و خلکو به پوښتنې کولې حلیمې بیبي دا عطر دې له کومه کړي دا خو ډېر اعلی دي دا کمال دی بل چا خولو ته نه دی میلاو په صحیحو احادیثو مبارکو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدن خوله ذکر ده انس ابن مالک رضی الله عنه وایي ولا شممت مسكا ولا عطرا اطيب من عرق رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه عطر بوی کړي دي او نه مې مشک او عنبر چې هغه د ډېر ښکلی بوی ولري د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولو نه بلکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بدن خوله هغه به ډېره ښکلې وه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر ښکلی و او هم باطل ښکلی و قرآن کریم کې الله ورته فرمایي که نه ولا تستوي الحسنة ولا السیئه ښه خوی او بد خوی دا سره برابر نه دي موږ تاسو پښتو کې وایو د پلانکي ډېر ښه خوی ده ډېر ښه سړی ده پلانکی ډېر بد کرداره دی ډېر بد خویه دی ډېر بد اعمال دي ډېر بد اخلاق دي قرآن کریم کې هم الله وایي ولا تستوي الحسنة ولا السیئه ښېګړه او بدګړه سره برابر نه دي ښه او بد نه دي سره برابر ښه خوی او بد خوی دا نه دي سره برابر ښه کار او بد کار دا نه دي یو رنګې او کله چې یو رنګې نه دي نو خو اشخاص هم نه دي یو رنګې یو سړی نیکوکاری دی بل بدکاری دی
دا به سره برابر وي یو سړی د نیکو اعمالو والا دی بل د بدو اعمالو والا دا به چېرته سره برابر وي نه دي برابر الله وایي نه دي برابر الله دې موږ ته نیک اعمال را نصیب وګرځوي بهترین خصلتونه دې راته نصیب کړي